لکه ولې ګډېږي زوی دې پیدا شو که او داسې ملګرو سره مشورې مه کوئ چې څه کوئ ځان یې پخپله کوئ دا کور دی او زوی مې سعودي ته تللی دی او دا پیسې رالېږلې او نوی مې جوړ کړی دی او 15 کمرې دي پکې دننه مې درته هم ښوولی او زنانه دي پکې او پیسو ته مې ډېر ضرورت دی کور دی او ته راته ښه سړی ښکاره شوې په تا باندې خرڅوم ښکلی کور دی خو زه مړه دننه به یې ویلو خو زه خاص په کور نه پوهېږم خو زه مې د ملګري سره مشوره کوم او بس وابه اخلم دنه یاره خو ښه شی دی لاړ شه دا کور چېرته تلی نه دی او تو لاړ شه مشوره وکړه د ملګري سره دی ملګري ته کال کوم هلو بلاله السلام علیکم وعلیکم السلام هلکه دلته مې یو کور بیه کړی دی او زه خو خاص په کورونو باندې نه پوهېږم او که ته رالې ته پې پوهېږې دا کم ځای کې دی دا په بهۍ کې په 36 نمبر کوڅه کې 36 نمبر کور دی ځان راورسوه صحیح ده درالمه سبول که زما ملګري را روان دي ګټش ته راغی شي سهارنې کې که ستړی شوي راځه چې دمه وکړو راځه دې په سر یې ټاغېستې او په سر یې ټې خرڅې ما ته خو ډېر ګران پرېوتی دی خو ته راته ښه سړی ښکاره شوې تا ته به په 20 لاک درکړمه السلام علیکم وعلیکم سلام هلکه کم یو کور دی دا کور دی که نه وایي نه ته دې خوا راشه ته خبره کوم ما کتلې دا بله ورځ هم یو کس کتو او دا خو چې دې دا راګیلېږي سبا به دې زامن لاندې شوي دا به د باندې راګیل شوي که زما منې دا کور ما اخله نه مړه چې زما زامن پکې مړه کېږي په داسې کور زه څه کوم اډو اخلم یې نه چې په وخت مې در سره مشوره وکړه زه په داسې کور څه کوم ځان به بل ځای وګورم او وابخلم خو زه دې بازاره پورې ورځم او زما لږ کار دی هلکه دا کور کې په څو خرڅوي دا زه په 20 لاک 20 لاک روپۍ نه 15 لاک روپۍ به درکړم دا کور راباندې راخرڅ کړم په 20 لاک خرڅومه خو زما لږه مجبوري ده تاله به په 15 لاک درکړمه دا واخله 5 لاک روپۍ کیش واخله او 10 لاک روپۍ به له اکاونټ ته درشي ټیک ته ځه چانس خو مې ووالو ګران کور مې تې ارزان واغوستو 15 لاک روپۍ مې واغوستو او یو به ځان له اوس په 25 لاک روپۍ باندې خرڅ کړم داسې چانسونه خو موږ به ګورو د خر دپاره کور دی خرڅ دپاره کور دی اپر دی 25 لاک لکه دا خو په کور باندې پر لګېدلې ورېږه چې ورشم 25 لاک صرف 25 لاک سلام علیکم وعلیکم السلام دا کور تو خرڅې او کنه دا خو ما په دې باندې پر لګولی دی په دې کې 20 لاک روپۍ دي او 5 لاک دا دي صحیح ده د نن نه پس دا کور ستا شو انس خو مې ووالو 15 لاک روپۍ کور مې 25 لاک روپۍ خرڅ کړو دې ته وایي ګټه په یو ورځ کې 10 لاک روپۍ ګټه کور خو مې واغېستو خو الله د پردو کنډرو نه خلاص کړم او دا باقي زندګي به ښه په خوشحالۍ تېره کړو او اوس خو پکې وګډېږه مړه لکه ولې ګډېږي زوی دې پیدا شو که زوی مې نه دی پیدا شوی نوی کور مې واخیستو هغه دې نه چال واخیستو د بلال نه A few moments later. دا کور خو ما له بلال اخیستو خو ما له یې وانه غیستو ځان یې واخیستو ګران خرڅ کوم افسوس نن سبا داسې ملګري دي زه دوکه شوم خو چېرته تاسو دوکه نه شئ او داسې ملګرو سره مشورې مه کوئ چې څه کوئ ځان یې پخپله کوئ زمونږ دا ویډیو مو خوښ شوي د ثواب په نیت یې شیر کړئ او چا چې زمونږ چینل نه دی سبسکرایب کړی چینل ورسره سبسکرایب کړئ والسلام